د طالبانو د مشر د مرستیار سراج الدین حقانی بیا څه ویلي دي؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مهارک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. سراج الدین حقانی وایي د سولې تر هوکړې وروسته پر سیاسي جوړجاړي باور لرو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د مشر مرستیار سراج الدین حقانی یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې روانه جګړه او وینه تویدنه باید ودرېږي. نوموړي لیکلي افغانان له جګړو ستړي دي، ځکه په وینا یې کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، بیا هم دوی د مذاکراتو دروازې پرانیستې پرېښې وې څو په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه غوره فرصت برابر شي. حقانی وایي دوی له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې تاییدوي او د هغوی اندېښنې جدي نیسي. دوی وایي افغانستان په انزوا کې ژوند نشي زغملی. نوی افغانستان به د نړیوالې ټولنې یو مسؤل غړی وي. د مقالې په یوه برخه کې راځي کله چې افغانستان د بهرنیانو له تسلط او لاسوهنې خلاص شي، نو دوی به له نورو سیاسي احزابو سره په مشورې داسې یو سیاسي جوړښت رامنځته کړي چې پکې د ټولو افغانانو غږ واورېدل شي. نوموړي د ښځو حقونو ته په اشارې ویلي دوی ژمن دي چې ښځو ته په ټول هغه حقونه ورکړي چې د اسلام مقدس دین کې یادونه شوې ده. دوستانو، ستاسو د سراج الدین حقانی دغو خبرو ته څه وینا لرئ یا څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.